تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه وي چې د بل خدمت کې تیر شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اویس کرنی یمه د نور کله په شانتې نن یو داسې شخصیت سره ناست یو چې ډېر ښکلی شعر لیکي او ډېر ښکلی غږ لري. دغې لړۍ کې زه راغلی ما سوپۍ ډېرې ته یعنې سپینې وړۍ ته. د مرکې نه مخکې به زه دا هم واضحه کړم چې دې والد صاحب ارواخواد ایوب سرحد صاحب چې کوم ډېر ښکلی غږ لري او ډېر پښتنو سره ډېر مینه وه او ملګري به یې ډېره کچه مینه کوله. دا حسرتونو جنازې ووتې دا حسرتونو جنازې ووتې یو ځای مې نه شو د خوبونو سپرلی یو ځای مې نه شو د خوبونو سپرلی خاورې شو د ګلونو سپرلی خاورې شو د ګلونو سپرلی. نو د هغوی فرزن آصف سرحدي صاحب سره ناست یو. دې په ژوند او فن باندې موږ دې سره خبرې کوو. موږ سره اوسئ. خپل پروګرام کې ورته هرکلی ډېره مینه. یو جهان مننه تاسو د ټایم راکولو. ډېره مننه ستاسو هم. د کوم ځای سره تعلق ساتئ تاسو؟ زه جی اصل نه سربند سره دی او 2008 کې چې کوم دی نو صوفیا ډېرې ته راغلي یو او دلته زیږېدلي یو. حاجي او تاسو کوم اصناف لیکئ؟ ډېر کوم اصنافو باندې کار کړی دی؟ زه خو بس غزل لیکم هغه همداسې ډېر د خوند نه ټکه پکه. حاجي او نظم مو ډېر لیکلی غزل مو کوم ډېر لیکلی؟ دې دواړو کې مې کوم ډېر لیکلی؟ ما خو صرف بس غزل لیکلی دی. حاجي زموږ مینوالو ته مو نن زموږ د کوم پروګرام چې دې کې مونږ مینوال ته څه راوړي؟ د بابا یو غزل به درته ډالۍ کړم. امید لرم چې ستاسو به خوښ شي انشاءالله. د غزل نه مخکې یو دوه شعره. اوږي د دنیا کړي د دنیا قدر او دا خلک به څه وکړي زما قدر او مرګ نه پس سرحد وای بیا هېڅ پې نه مرګ نه پس سرحد وای بیا هېڅ پې نه او نه مې دی پکار بیا په جړا قدر. او غزل عرض دی چې ځان مشغولوم زه د رباب ښکلو نغمو باندې او خوښ یم د پردي غیبته زه په ترانو باندې. او شعر دی چې خپله به درنه وایي د بل به سپکاوی کوي خپله به درنه وایي د بل به سپکاوی کوي مرګ نه پس په سوځي داسې خلک په لمبو باندې. خوښ یم د پردي غیبته زه په ترانو باندې. او شعر دی چې عشق عبادت دی که یې وکړي څه ګناه نه ده عشق عبادت دی که یې وکړي څه ګناه نه ده او داخل به صادقان شي د جنت په دروازو باندې. خوښ یم د پردي غیبته زه په ترانو باندې. تلي د دنیا دی په حسن تا نه ډېر ښکلي مکړه غرور مکړه په دا لږو ورځو شپو باندې او خوښ یم د پردي غیبته زه په ترانو باندې. بس کا یې سرحده شعبد غم د عقبا کوه او سر په سجده کېده شه الله ته په توبو باندې او خوښ یم د پردي غیبته زه په ترانو باندې. مینوالو راځم یو داسې اړخله چې کوم زه سوپۍ ډېرې ته راغلم او خاص کر دوی پسې راغلم او دوی نه زه مرکه ریکارډ کوم. مینوالو تېرو 5 کالو راسې آصف سرحد صاحب سرطان یعنی کینسر لوی رنځ کې مبتلا دی. مونږ سره مرکه کوله دوی په دې مرکه باندې راضي هم نه خو مونږ دا خواهش و چې زمونږ مینوالو ته دا پته ولګي چې زمونږ ورور آصف سرحد صاحب چې په لوی رنځ کې مبتلا دی. نو زه تاسو ته خواست کوم چې د آصف سرحد صاحب چې تاسو ته خو پته یه چې په نن سبا په مریض چې هغه باندې څومره پیسې لګي نو تاسو ته خواست کوم چې دوی سره لږه مرسته وکړئ. د دوی نمبر به تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري. دوی سره رابطه وکړئ. دې سره سره زما حکومتي اعلی چارواکو ته دا هم خواست دی چې هغوی سره هم څه مرسته وکړي او دوی علاج په سرکاري توګه وشي. آصف سرحد صاحب مینوال ته به څه پیغام ورکوئ؟ مینوالو ته به زه جي دا یو پیغام ورکم چې مونږ د علماء کرامو نم اوریدلی دي وی د یو انسان ژوند بچ کول داسې دي لکه د ټول انسانیت ژوند بچ کول. الحمدلله ما سره یار دوست خپل
دغه باندې زه بیا خپل علاج معالجه ما دا 2-3 کاله چې کوم دی نو پرایویټ وکړه. خو داسې بې وسه بې کسه خلک شته چې د هغې نه خپل خپلوان یار دوست هیڅوک د پاسې الله نه هغې سره مدد کولو والا نشته دی. نو کوشش دا پکار دی زما ټولو وزدارو او اعلی چارواکو ته دا وینا ده چې د غریب سړي د روټۍ خیال دومره ساتل نه دي پکار څومره چې کم دی نو د هغه د علاج معالجې علاج او مرسته کول پکار دي. مننه.